د بلخ ولایت مقام په همکارۍ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست لخوا د دغه ولایت د ریاستونو او د خپلواکو امریتونو د مدیرانو او اداري کارکونکو لپاره یو ورځنی روزنیز پروګرام جوړ شو. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس وایي چې دغه پروګرام له پیلولو یې موخه د ملکي خدمتونو د کارکونکو د ظرفیتونو لوړول او د هغوی لپاره د ارزونې لارو چارو ورپېژندل دي. برای ما مکتوب از ریاست الوزراء از مقام محترم ریاست الوزراء برای ما آمده بود. به ما خاطر ما برای ما حکم شده، هدایت شده که ما باید برای ازا یک سمینار بتیم کدام قوانین و کوایف ارزیابی که هستند وار ما بفهمانیم که برای ما لیست خود را تنظیم کرده برای ما بیارن. دغه راز د بلخ ولایت مقام استازي د خلکو لپاره د غوره خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د ملکي کارکونکو ظرفیت لوړول مهم وبلل او ټینګار یې وکړ چې د دغه ولایت رهبري له هر ډول تبعیض پرته د خپلو ټولو مامورینو د ظرفیتونو لوړولو په برخه کې هلې ځلې کوي. له بلې خوا د دغه پروګرام ګډونوال هم د ورته پروګرامونو جوړول د ریاستونو او امریتونو د اداري کارکونکو د ظرفیت لوړولو په برخه کې مهم بولي او د دغه ډول لا زیاتو سمینارونو په جوړولو ټینګار کوي. جای بساط خوشی است که ظرفیت سازی میشه. هر سمیناری که اینجا دایر میشه کارمندای اداری، کارمندای ادارات متوجه مسئولیت‌های خود میشه و کسایی که شایسته پوزیشن‌های که باید ایفای وظیفه کنه محضر خدمت به جامعه شوه نخبگانش گماشته میشه. دا سمینارونه چې د اصلاحات اداري دفتر لخوا نه موږ ته وړاندې کیږي تاکید په دې ده چې دا سمینارونه هر کله ونیول سي ځکه چې د کارمندانو ظرفیت ښکته وي هغه کولی سي خپل ظرفیت جګ کړي په دې کې. دا سمینار په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې هم د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د ولایت مقام د کارکونکو د عمومي ریاست سره په همغږۍ ښاریانو ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه ورته پروګرامونه د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په لاره اچولي وو.